السلام علیکم. او ډوډۍ په ټیم خو نو سړی سلام نه اچي، معذرت غواړم. تی خپله ډوډۍ وخورئ. دا نو د غره شلومبې د چی شلومبې دي حاجي؟ د غواړه دي او دا مرچ دي، دا ټوله مرچ ټول کړي دي. دا د ټماټر حاجي، دا د کرې ډکوي کوډۍ کې دا د ناستې ستې ورورګلوۍ ته حاجي زما والا سلام دی. راغلی و له نواب له ډوډۍ مې د دې سره وخوړله. نبیه باندې زه دومره ګران یم، زه دا وزو له راوستلم، وایي دغه وزه څه ده، دا ستا لپاره حلالومه پخومه بیا به یې وخورې، وایي دلې پاته څه کلیوال شول. یو هغه د یوې ته تړلې دا کوټه ده. اشه موږ خو د دې لاندې راشاوه سولو، دلې کسان ناست دي نیز چیش کوي. دا خو سیبو درختې دي، دا نور کیتیانې و دا شانې زما په خیال چې کرلې دي، نو کسان لګیا دي ډوډۍ خوري. السلام علیکم. او ډوډۍ په ټیم خو نو سړی سلام نه اچي، معذرت غواړم. تی خپله ډوډۍ وخورئ. نه نه ته یو خورې، موږ هلته بل ځای ځو. او حاجي مې څه خطرناکه سپیان ساتلي. بد نه کوي؟ ښه د ځانه بېزاره دي. یو ګیلاس شلومبې به وڅښمه. تی څنګه یاست؟ یا یاست؟ بیا کور ودان. نه نه حاجي کور ودان. زو هلته زو نواب دا کار اوس راځي هلته تللی دی. موږ د په مخه راغلی ورته درځئ، زه پسې درځم. دا نو د غره شلومبې د چی شلومبې دي حاجي؟ د غواړه دي. غره والا کله غواوې ساتلې؟ ښه هغو پسونه و دا شان ساتي. یو ګوله ګوله ورسره وکړي حاجي، دا وایي و چیش ده؟ چیش ده؟ شواله؟ چوله چیکس. دا نو جلا خوند دی. حاجي ته ولې وس کېدې؟ یا ته در واخله نو بد کار دی. یو ګوله ګوله به ورسره وکړو. اوس دی ډېر راته وایي د غره خلک نو ډېر مېلمه نواز هم دي. حاجي ته بیا د مرچ ولې خورې؟ ښه یو دغه ستا نوم چیش دی حاجي؟ عبدالخالق. دغه حاجي نوم چیش دی؟ عبدالنافع. د ده ده؟ عبدالمجید. حاجي ستا ده؟ عبدالمالک. دوی څلور سره ماشاءالله سره وړونه دي. د لې پر یوه دسترخوان ناست دي. زه دومره زیات خوشحاله سوم، بس خدای دې هر یوه ته دا قسم ورورګلوي ورنصیب کړي. ډېر سره خوشحال هم دي، سره خاندي. خدای دې بس دغسې د قیامته پورې وساتي، دا ساته ژوندي دي. او هغه حاجي بیا ډېر دی وسای هم راته معلومېږي، خوشحال هم راته معلومېږي. وهم دی مخ هم دی تک سپین دی. تی ډېر ستړي یاست. نو دی خو بس موټر کې ولاړ شه راسه. ښه دی د موټر والا دی. په موټر کې ګرځي. یا صحیح دی. دومره موږ راغلي یو نواب له. نواب کوټه لا خلاصه ده. زوی ویلې ولې راسي دلې مالې وده موږ درځو. موږ د دلې په ډوډۍ لګیا یو ومې وخوړله ګس. خیر په دا ډوډۍ کې نو ډېر ښه خوند دی. د دې سره مې ډوډۍ وخوړله. ډېر خوشحاله خلک دي. بس خدای دې دغسې خوشحال لري. دلې دا کوډۍ یې جوړه کړې ده. دلې دا د کریټونه ډکوي. حاجي دا ټماټر ریټ څو دی نن سبا؟ یاره د هغه د زرو چې ونیسې تر 15-16 پورې. ښه دا اوس ګرده خپله ډکه یې؟ ماشاءالله والا کار دی که بیداره سړی دی، بیدار. او دا مرچ دی، دا ټوله مرچ ټول کړي دي ماشاءالله. حاجي دا مرچ بیا څه به کوئ؟ دا بیا په پارتیلیانې کې اچو منډۍ لیو. ښه وچوي یې نه هغه خلک مساله او شی ځین جوړوي؟ یا شنه دا چې سره یې هغه بیا وچوو وینې. ښه صحیح صحیح. اشد بل کال کې د ټماټر کرلو بیا څه چمپه کوې؟ هغه بیج یې در سره یې بیا؟ یا بشپړه بیا د بازار راوړو. د دې څه نه جوړېږي؟ یا د دې څه نه جوړېږي، دا بیا برته خراب شي. ټیکس ټیکس.
دا د ټماټر راځي دا د کرې ډکوي کوډۍ کې دا د ناستې ډېر خوندور سین هم دی دا د څه نور یې ډک کړي دي حاجي ته بیا چی کار کوې زه یې وراشکوم ښه دغه مرچو دا شانګر د تا راشکولي هو دوه هغه سپین ږیري دي او زه یم ماشاءالله ماشاءالله خدای دې بس دغسې خوشحاله لري ستې ورورګلوۍ ته حاجي زما والا سلام دی نن سبا وروره چې د 18 کال لا نه یې سوی یا کوزده لا نه یې کړی بس د ورور سره بیا مجلس خراب کړي د پلار سره خراب کړي خو ده ماشاءالله خدای دې نظر کوي نه دا ستې ورورګلوي ووایه شکر دی الحمدلله ډېره ښه ولاړ و بالکل بس ستې بچان شته ځوانان هغه کراچي کې دي کراچي کې دی ښه دوه زما هغه دي څلور د دغه دي دوه د هغه دي یو حافظ دی د قرآن ماشاءالله مدرسه کې دی یا بل یې هلته پر وټل دی و دوه زما هغه تللي دي یو بل کشر ورور دی هغه تللی دی ښه خدای مې بس خوشحاله لري کور ودان یار سره ورسېد دا ډوډۍ مې وخوړله دا لا راغلي ولو نواب له ډوډۍ مې د دې سره وخوړله یا د الله ډېر شو حاجي ته یې چیش کرلي دي دلې موږ بانجان دی ټماټر دی سیب دی ښه ماشاءالله مرچ دی شلغم دی سره ملی ده ډېره سبزي مې کرلې نه اشه هغه سیلابونه چې رالو د ستې ذمهداري ته تاوان ور ورسېد و خامخا ورساوه ولې نه ورساوه ډانګې مانګې ګرځي ما ښه سیبونه لرئ سیبو ده دا سیبو درخت دی اوس خو کاټ و شین کلو پکښې دی تور خو نو وشکې دی ښه صحیح تور خو نو به دغه څلور دا د دې کلیوال ژوند دی ماشاءالله ډېر خوندور ژوند هم دی ډېر ښه خوند کوي دا تاسو ورته وګورئ څومره خوندور سین دی ټوله زرغون وطن وزو نواب ته نواب زوی دا نواب زوی دی رالی پلار زه کوټه خلاصه ستا کوټه بس وزو نواب خواته ورځو ای سپی دا دی ډېر خطرناکه سپی ساتلی ستی خپل کار کوي اخلاص مننه مېلمانه یاست دا ځای راغلي یاست بیا دله راځو ډېر تکلیف به ډېر ما پی خوشحاله اوس خدای ما راوله ښایسته کې الله مې خوشحاله ساته حاجي تکلیف به ډېر ما پی خوشحاله به وي حاجي موږ داسې ولاړو لیست کې راغلی حاجي خو ډېر خوشحاله سړی دی خداحافظ خداحافظ کراچي کې مې ستا ویډیو ولیدله حاجي زنده آباد حاجي چې دی ګرسه څلور سره وړونه داسې لکه ځوانان طبیعتونه د ځوانانو دي خوشحاله خلک دي داسې بل یې وایي د سهار څه د دا ټیم پورې غرمې پورې چې کار کولی اوس بیا هغه ستنه بیا دغه ته نو دوی دا دی خوشحاله دي بس الله دې خوشحاله ساتي اوس زموږ د نواب خواته ولې نه یا دا ستیره کیسه خلک انشاءالله خدای نور کامیابه کوي اشه دوړې هم زیاتې سوې سیند داسې دی چې موږ خدای دی الحمدلله د نواب دا کره ورسېدلو ډېر بد سپی یې تړلی دی څه بد سپی تړلی دی ته راښکاره که دا سپی تا نه خوري اشه زه نږدې ورتلی شم څوک خوري سره کیسه مې خوري څنګه ته کیسرې دا نانۍ هم نه خوري ښه نو اوس څه کوو بس پرېږدو راځه کوټه کمه ده ښه راځئ کوټې له راځه ته د نواب څه کېږې نواب زه یم ته زیون زه یم ښه دی ووایه ډوډۍ دله راوړه ډوډۍ دل راواخلم څه شي ډوډۍ نو څه کوې کومه ډوډۍ راکړې ته څه شي راکړې ډوډۍ تا خو زه وزه در رالالوم څه در رالالوم اوس بیا ډوډۍ دله راکړه چیش رالالی کومه ده وزده ترې راښکاره ته درځه کومه ده زبو نبیه و ما ته وایي وایي زه و تا ته دلې وایي پاته څه زموږ مېلمه به سې زه و تا ته وزه در رالالوم اوس پوښتنه دې وکړم چې دا کومه وزه رالالۍ راسه رامنډې کړه وزې خو هغه دی دا د نواب لالا لمسۍ ده کومه وزه رالالۍ راچاپه کړه کومه وزه لاس پاوه کومه وزه اوس ما ته رالالۍ نږدې وه کومه وزه رالالۍ دا آیا رالالۍ آیا
آی خوارکي نو هغه د دې بچي به بیا چشکي هغه کوچني بچي یې د هغه به بیا یو بل چشکي یې دی یو بل دوه تنې دي یو بل دی هغه دی چا دپاره یې حلالۍ تار زما لپاره یې حلالۍ چې حلال یې کې بیا څه چم پکې وای پخو چا لې پخې ما لې پخې په نبیه باندې زه دومره ګران یم زه د وزو له راوستلم وایي دغه وزه څه ده دا ستا لپاره حلالوم پخوم بیا به وخورې وایي د لې پاته څه زور هم یا بیا دله راځم ای د شیدو حاله وزه ده دا دغه مال حلالوي مه کوه داسې اوس راځه تا ولې چای در پخوم چای دې پخ کړي دي کومه دي راځه نه ښه راځه کوټې له به ولاړ چای هم راله پخ کړي دي نو بیا ډېر مهمان نوازه ده د ده خو ټیټه ده تا ولې چیش در حلالوي زه ته ما د چیش حلالوي زه وزه خو دا حلالوي ها دا د تا بیدار راځه نه بیا چای دې پخ کړي دي راله چای هم زما لپاره پخ کړي دي دا ډېر مهمان نوازه ده راځه دی هغه څه بد خطرناکه سپی یې تړلی دي بیا راولاړ سولو لاندې باغونه دي سیند ډېر خوندور دی کلیوال ژوند سپی یو هغه د یوې ته تړلی دا کوټه ده دا د دوی مهمانخانه ورته وایي موږ کوټه ورته وایي دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله خوندور سیند دی نور یاران دا دي ناستې مولانا څنګه سوې الحمدلله ډېر ښه خوند چای چا دله راوړلې څه سوله دې دله راوړې چای تا وله راوړې ها چای دا دې دې وله راوړلې نو اوس دا دې چای کوو دا دې چای یې راوړلې ډوډۍ خو مې وخوړله دی ډېر ساعت هم راته وکړي نواب چې دی د والد صاحب هغه دلې په کلي کې څوک مړول دا دي تورې چای دا دي پرتې دي چای کوو بیا د نواب لالا زوی وایي دلې یو کاریز دی هلته ځو د کاریزه بعد بس بیا روانېږو ډېر ښه خوند کوي دا کوټه کې دی سکون دی څه درته وایم او هغه کوچنۍ نانۍ وایي زه تا ته بیا وزه در حلالوم وایي دلې پاته څه پاتېدلی یم خو دا دی کارونه ډېر راته ګوري کومه وزه رالالایې ها کومه هغه ټه وزه رالالایې هغه شیدې کې بچیان یې ګرځي دا یوه ماته رالالایي زه به اوس دا چای وکړم